الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ما تاسو ته دا څلورمه جمعه ده د هغه سفر د ازبکستان څخه بعضې خبرې پاتې وې، نورې مې د دریو جمعو کې تفصیل تاسو ته بیان کړه. ما تاسو ته دا هم ویلي چې مقصد زما دا نه دی چې زه تاسو ته څه قصې وکړم، خو په دې سفر کې بعضې څه علمي خبرې دي او بعضې داسې دي چې هغه د انسان د هدایت سره او د انسان د آخرت د فایدې سره تعلق لري. نو په دې نسبت مې د دې سفر واقعات ستاسو مخکې کړل. مشهور یو ښار چې هغې ته سمرقند وایي، او تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې دا ښار یو ډېر قیمتي ښار دی په ازبکستان کې، او د تاشقند نه تقریبا د 3.5 غنټو یا د 3 غنټو په مزل لرې دی. ډېر آباد ښار دی، ډېر مزیدار. که زه ده ویم چې تاشقند دارالخلافه ده، لیکن سمرقند ښار ته چې الله کم حسن ورکړی دی دا ما په ډېرو ښارونو کې او په ډېرو ملکونو کې ونه لید. اونه پکې ډېره زیاته ده، بوټي پکې زیات دي، چمنونه پکې زیات دي، او ځمکه یې داسې ده زرخیزه چې ټوله د باغونو نه ډکه ده. ګیر چاپېره باغونه، او داسې باغونه چې په نظر به ته ګورې چې خدای دا د انګورو باغ دی نو دا به کله ختمیږي. قسم قسم انګور او قسم قسم میوې او پارکونه او چمنونه چې دا سمرقند بس زه به ده ویم چې په دنیا کې ما چې څه لیدلی دي کیدی شي نورو ملکونو کې له دې نه هم ښکلي ښارونه وي، خو ما چې څونه پورې اندازه اخیستې او ګرځېدلی نو ما تر اوسه پورې سمرقند ښار نخښته ښار، ښکلی ښار، آباد ښار، په اونو بوټو زرخیزه دا ما بله نه ده لیدلې. ما تاسو ته ویلي چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم ځای کې دفن دی سمرقند په ګاونډ کې دی. د سمرقند نه 14-15 منټو په مزل دی، 24-25 کیلومیټر. ابو لیث سمرقندي لوی فقیه تیر شوی دی، لوی عالم، د دې سمرقند سره د هغه تعلق. سمرقند کې موږ چې لومبې ور داخل شو یو ځای کې م ګاڼې ودرو، یو پارک هم ولید، او د هغه پارک په خوله کې یو چبوتره وه، په هغې د پاسه یو مجسمه وه، مجسمه د کاڼي بوت به ورته وویمه، یو مجسمه وه لوړه دنګه، یو سړي بوت جوړ شوی دی په پیتلو کې، یا پیتل یا تانبه، اوسپنه هر څه چې خو ظاهر کې د پیتلو تانبې ښکاري. نو زه ورنږدې شوم چې دا مجسمه بوت خو ګناه ده، خیر هغه خلک خو په دې نه دی، خو چې دا د چا مجسمه ده او دا د چا بوت دی نو په هغې یې لیکلي چې دا د مرزا اولوغ بیک مجسمه ده، مرزا اولوغ بیک. نو مرزا اولوغ بیگ یو تاریخي سړی تیر شوی دی. د تیمور بادشاه زمانه کې مرزا اولوغ بیگ داسې و لکه دې زمانه کې چې د ساینس او د ټکنالوژي یو ماهر سړی تیر شوی. دا غ زمانه د فلکیاتو
د نجومو د ستورو او د دې نظام چې د انور او سپومې او ستوري د دې یو زبردست ماهر سړی تیر شوی لکه اوس داسې یو سړی وي اوس داسې نه پیښیږي اوس به یو سړی دی چې هغه به د ستورو او د سپومې د دې علوم به کړي بل سړی به دی چې هغه ته به د موسمیاتو پته لګي چې دا موسم څنګه دی او څنګه نه دی یخ کله راځي ګرم کله راځي ورځې لنډې د موسمیاتو ځان له ماهرین دي او بل سړی به داسې وي په دې زمانه کې چې هغه ته به دام پته لګېږي مثلا چې یاره دا علاقه او دا وطن دا به په کم سیزن کې یخي په کم سیزن کې به ګرمي ټایمونه اوس خو ټایم ګړی ده دی مرزا اولوغ بیگ دومره ماهر سړی په هغه زمانه کې چې هغه ته د فلکیاتو د ستورو د سپومې د موسمونو ګرم موسم به کله راځي یخ به کله راځي او تر دې حده پورې دومره علم هغه حاصل کړی بادشاه ته به وختونه خول نو د تیمور لنګ بادشاه په زمانه کې دا د هغه یو ساینسدان به وویم ورته یا د هغه یو لوی د ټکنالوژي یو ماهر سړی نو موږ په هغه پارک کې دننه چې ورلو نو د هغه میوزیم یعنی دا هغه د زمانې چې کم نایاب او ناشنا څیزونه وو په هغې کې پراته وو د هغه کتابونه پکې پراته وو د هغه کوره د ځمکې نقشه چې جوړه کړي پکې پرته وه او یو ځای مو ولیده یو برنډه غوندې وه په هغه برنډه کې داسې لاندې یو لښتې تللی و پوخ د کوټې غوندې لښتې و داسې یو فوټ بای فوټ به یا فوټ به پلن و داسې 2-3 فوټه جور به پوخ بره برنډه وه دا داسې د تلې و لاندې کوشوي و بیا داسې بره راوتی و ما دا ملګري نه تپوس وکړم او بال پکې پروت و یو غټ بال خوا کې ورسره پروت و مې دا څه شی دی وی دی به دا بال به په دې کې رغړاو د میرزا اولوغ بیګ او په دې بال باندې به د معلومات اخیستل دا هغه څه خپله تجربه به وه دلته به ناست و دا به یې رغړو هغه سره پورې بیا به یې د هغې سر نه را رغړو نو په دې به هغه څه نقشې معلومولې میرزا اولوغ بیګ او دا میرزا اولوغ بیګ 1394 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1449 1494 کې 1450 کې دی وفات شوی دی او قبر یې کوم ځای دی مونږ چې لږ مخکې لاړو نو یو شاهي مقبره وه لوی شاهي مقبره په هغه شاهي مقبره کې صاحب من د تیمور لنګ بادشاه مقبره وه د هغه ټول خاندان د هغه رشته داران دا په هغې کې دفن و تیمور لنګ او تاسو ته به دومره لږ وضاحت وکړم د تیمور لنګ بادشاه متعلق دی په 1376 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1405 کې دی وفات شوی دی او دی لا ماشوم و د ده استاد و علي بیګ نو هغه به دا ماشومان چې روانې کوي خلک یې وایي نو دی علي بیګ دا تیمور لنګ ماشوم دی هغه وخت کې پلار یې راوغوښته وی ما په جون کې ټول ماشومان والی دي دله ما اوسه پورې ډب نه دی ورکړی ځکه ستا دا بچې چې څوک کوم سبق ورته وښیم او دی واپس راشي نو د هغه سبق یاد کړي دی روانې نه کوي دی بېادبي نه کوي دی سبق پوره یادوي د دې بچې خیال دی ساته پلار یې واقعي خیال وساته د 10 کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړی 10 کالو په عمر کې په دې وخت په دې ګوړو او بیا ولا خدای بادشاهي ورکړه او ډېره اوږده د حالات دي ډېر اوږده خو زه به مختصر درته ووایم د 29 کاله د خپل زندګۍ ټول په اسلامي جنګونو کې تیر کړي دي 37 سال لګیا دي او چې کم علاقې کافرانو قبضه کړي دي او کم وطنونه عیسایانو قبضه کړي دي او کم وطنونه هندوانو قبضه کړي دي په هغې لګیا دي 240 ملکې فتح کړي دي په خپل ژوند کې 240 ملکه او کم علاقې پته کړي دي ډېر مختصر به درته ووایم کاشغر خوارزم خراسان هرات د افغانستان دا ټوله علاقه بیا راغلی دي ایران ته ایران یې فتح کړی دی آذربایجان یې فتح کړی دی بغداد عراق
جاس کې پکې سړی ستړي کېږي چې دغه ځای نه راځي او دی په پیاده لښکر راغلی دی دا چې څومره قازقستان دی او کرغستان دی نن سبا او د هغې نه پس افغانستان دی او هرات او قندهار او ایران دی ټول قبضه کړل بیا ورپسې راغی بغداد ته عراق دی قبضه کړل او صیب من بیا تللی دی د ملتان په لاره انډیا ته هندوستان یې فتح کړی دی میرټ او دهلی او بیا په دې هم صبر نه دی کړی نو شام ته هم تللی دی شام کې بیا حلب حمص دا علاقې د ټولې فتح کړی دی خو یو غلطي به ته کېده علاقه به فتح کړه کافران به یې وویستل څوک به مسلمانان شو څه به یې مړه کړل خو بیا به د هغې نه ورته بلې علاقې ته نو دا یو غلطي به ته کېده چې په هغه علاقه کې به خپل د انتظام یو سړی کلک چې هغه علاقه کنټرول وساتي دا به ته پاتې کېده ایران کې چې کله حمله وکړه په ایران دې سړي نو ایران نه فتح کېده د ایران نه مخکې د علاقې چې څومره دا نه فتح کېدی دا هغه زمانه کې دا عراق او ایران یو ملکو چا نه تپوس وکړي دا ولې نه فتح کېږي دا علاقه د دې نه وړې وړې علاقې ما فتح کړې او دا لږ ځای نه فتح کېږي هغې ورته ویې دلته یو پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام یو لوی د الله رسول یو الله نبی دی نو ته دا علاقه نشي فتح کولی د بیا خپل عالمان واغشتل او هغه پیغمبر قبر له لاړل او د هغه یې ډېر احترام وکړ او د هغه د قبر سره د الله نه سوال وکړو چې الله زه خو دې له د علاقه نه فتح کوم چې زما دې پې نوم اوچت شي زما خو دا مقصد نه دی چې زما بادشاهي دې زیاته شي زما بادري دې څوک ومني الله زه خو ستا د خاطره ستا د مسلمان ملک د زیاتولو د خاطره دا کار کومه نو بیا هغه علاقه فتح شوه نو چې فتح شوه نو په سمرقند کې ما ته چا وی دلته د دانیال علیه السلام قبر دی مشهور دی دا ما دانیال علیه السلام خو عراق کې دفن دی تاریخ لیکي دلته سین قبر دی راشه وګورو نو چې زه لاړم د قبر لنو داسې دومره اوږد به و لکه بلکل زموږ دا جومات چې څونه په اوږدو شپېته فوټه اوږد قبر اوږد قبر داسې لکه دې دیوال نه ونیسه هغه دیواله پورې بلکې دې نه ممکن ده چې یو 70 فوټ 60 فوټ ځکه ما چې خپله اندازه واخیسته هغې ته دننه څوک نه پرېږدي د بار نه خلک راځي او بار برنډه لګېدلې ده بینچونه پراتي او هلته کې په هغه بینچونو خلک کینی او خپلې دعاګانې او ذکر و اذکار کوي د چې ورغلم ما خو منلم نه چې دا د دانیال علیه السلام قبر دی خو هغې وی دا د هغه قبر دی نو ما هغه هلک ته وایي چې هلکه دغسې خپل تعارف میلمه پاکستان نه راغلي هغه دروازه کولاو کړي ښځه ورننوځئ موږ ورننوتو نو غټ قبر و غټ داسې یو 3-4 فوټه پلن غټ قبر اوچت د ځمکې نه شین مضبوط غلاف پې د پاسه پروت یو شان او په هغه غلاف د قرآن شریف ایتونه او سورتونه لیکلی شوي دي او دومره اوږد تقریبا 4 فوټه خوچه پلن او داسې 3-4 فوټه د ځمکې نه اوچت او 15 فوټه یا فوټه اوږد موږ لاړو ومو کتل ما بیا تپوس وکړم زما ذهن خدا نه اخلي چې دا دانیال علیه السلام قبر دا زما عقل لالي دا ټیک ده چې د هغه زمانې خلک اوږدو دا موږ منو خو دومره اوږده هم بیا نو دا خو زما عقل نه اخلي نو بیا یو عالم ما ته دا قصه وکړه ما ته وی چې دا د دانیال علیه السلام قبر نه دی مې ولې دا دومره خلک وله راځي او دلته کې یو جشن هم جوړ کړی دی ما ته وی دا چې کله تیمور لنګ ایران فتح کو نه فتح کېده او بیا د قبر سره د الله نه دعا وغوښته او ایران فتح شو نو هغه بیا دا چل وکړه چې د دانیال علیه السلام د قبر د ویښ نه لږې معمولي وکنیسته هغه لږه خوره راوړه هغه خوره یې دلته اچولې ده او په هغې د پاسه یو پردي غوندې قبر جوړ کړی دی خلک دنیا راځي خلک خو په دې نه پوهېږي که او هغه زمانه کې خو اسلام نوی راغلی دی او یا 15 او یا کاله پې د روس تېر شوي دي نو نوی اسلام هلته راغلی دی نو خلک هم د اسلام نه ناخبر دی ټول راځي ورته او دعاګانې غواړي او بله ناشنا مې ده ولیده چې دا قبر په غونډی دی چې لاندې کوس یو چینه ده ډېرې خشته اوبې دي مزېدار
او د هغه چینې نه یو معمولي غوندې لختې دننه په ځمکه کې پټ بوتلې دی او یو ځای کې پې برنډه جوړه کړې ده او ټوټۍ لګولې دي قدرتي اوبه بیګي او خلک کاسو کې دي اوس کی نو ما لکه دا اوبه د څه دي ما ته چا وی دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام کوم ځای لمبلي و مې دروغ مه وایه هغه دلته نه دی راغلی ایوب علیه السلام او نه دلته لمبلي یعنې خلک په دغه سوچ روان دي کټوري پراته دي اوبه څکي او دا د ایوب علیه السلام د زمانې چینه ده او هغه دلته لمبلي و ما یې دروغ مه وایه یو عالم ما ته وایي چې نه هغه خو نه ده خو موږ اورو داسې چې تیمور لنګ د دانیال علیه السلام د قبر خوره د ویښ نه راوړو دلته کې واچوله او قبر یې پې جوړ کړو نو هغې سره دا چینه پیدا شوې ده او د هغې نه د اوبه روانې دي بهر کیف ستاسو ذهن کې مې دا واچوله چې د دانیال علیه السلام دا قبر چې تاریخ لیکي چې په تاشقند کې دی یا خلک وایي سمرقند کې دی نو دا دروغ وایي دا فردي خبر دی او که تاریخ لیکي چې دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام لمبلې دي نو تاریخي د غلطه خبره ده ایوب علیه السلام دغه علاقې ته نه دی تللی نو د تیمور لنګ بادشاه دا یو کمالو چې هغه دا ټوله علاقه او دنیا فتح کړله بیا روس ته لاړ روس یې فتح کړ او چین ته هم ته چین یې فتح کو خو هغې کې بیا دی وفات شو د هغه قبر له لاړو شاهي مقبره ده دنیا والا راځي خو بره یې ماډلې جوړې کړي دي او اصل قبرونه د ځمکې لاندې دي د هغوی دا طریقه نو چې قبر ته ودرېدو نو سړي نه مې تپوس وکړ لیکلي هم دي پې د پاسه مې دا د چا قبر دی وي دا تیمور لنګ دا په یو خپګوړو د ده قاضي القضات څوک پاتې شوی دی د طالبانو ته پته تاسو ته پته نشته علامه تفتازاني رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی علامه سید السند دا د قاضیان پاتې شوي دي او دې قمقل نه به یو کار به ده کوو د چې به کوم سړی قاضي که هغه سړی به یې قاضي کو چې د هغه نه به د ده په علاقه او په وطن کې لوی ملا نو دا د یو مسله وه نو که بل سړی به راغی او هغه به وی چې صاحب د دې قاضي قضات نه چیف جسټس نه زه زیات مولی نو ده به ورته مناظره وکړې بحث وکړې نو که ته پړ کړې نو ابه یو که ادې پړ کړ نو ابه کوزوم تا به قاضي کوم قمقل وکړه بې وقوفو دی غلط کار کړی دی نو علامه تفتازاني ډېر لوی ملا تیر شوی دی ډېر لوی عالم تیر شوی دی نو هغې قاضي القضات او چیف جسټس نو دا سید السند دا هم ډېر لوی عالم دی نو دې راغې درخواست یې ورکوي صاحب د دې قاضي القضات ما کې قابلیت دی ما ولګوه وی راځه تفتازاني سره مناظره وکړه باس دواړه وکړه چې باس یې وکړه په یو وړه غوندې نکته کې تفتازاني غریب لږ ونښته یې ونښته نو بیا د هغې لرې که تفتازاني او د هغې په ځای دا سید السند قاضي القضات کا نو قمقل سړی دی بعضې وخت کې لوی عالمي لوی مولی یو ټکې به ورته نه یاد یو مسله به تېره شوي یو خبره کې به هغه وخت سره په ذهن کې نه بیا علامه تفتازاني غریب د دې غم د لاسه څو میاشتې پس وفات هم شو نو ما هلته تپوس وکړه مې علامه تفتازاني خو د چیف جسټس و د هغه قبر چاته پته نه لګېده سید السند دا خو د لوی شخصیت او چیف جسټس و قاضي القضات د هغه قبر چاته پته نه لګېده خو د ده د قبر خوا کې بیا هم پکې یو ادب پکې و د قبر نه سر ته یو بل قبر دی نو زه هغه ته ودرېدم مې دا به د امیر تیمور قبر وي نو ما ته هغې وي چې نه دا د امیر تیمور قبر نه دی دا د هغه د استاذ او د هغه د پیر قبر دی او وی ده دا وصیت کړی امیر تیمور چې ما کله خښوی نو ما به د دې خپل استاذ په خپو کې خښوی دا زما استاذ دی دا زما پیر دی نو زما قبر چې ما کله خښوی نو ما به د خپل استاذ خپو ته خښوی نو دی د هغه خپل استاذ خپو ته دفن دی د هغه استاذ نوم سید برکه دی سید برکه ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی او بیا عجیبه ځان له ځای وخت کړی دی یو طرف ته د یو بل ډېر لوی بزرګ د سید عمر ورته وایي سید و د هغه زمانې ډېر لوی ولی الله د زمانې یو خوا ته د هغه قبر دی او بل خوا محمد سلطان دا د خاص مشیرو او ډېر نیک سړی او لوی عالم ما ویل لکه هوښیار سړی دی یو خوا ته سر ته د لوی بزرګ ګس طرف ته بل لوی بزرګ خی طرف ته بل لوی بزرګ
نو داسې ځای کې دی دفن دی، د پاسه پې غټه ګنبد دی او شاهي مقبره کې د خښ دی دفن دی. زما وروڼو د بزرګانو د نیکانو خوا کې په مقبره کې ښخېدل دام د انسان دپاره ډېر لوی برکت دی. زمونږ د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه یو ځل چا تپوس وکړ، ورته یې وی چې څوک دا غواړي چې د مدینه کې دفن شم، یا څوک دا غواړي چې زه د حضرت موسی علیه السلام الله نه سوال کړی و چې ټیم یې پوره شو، وی الله ما شام ته ورسوه بیت المقدس سره چې خوا کې د دفن شم. نو د نیکانو خلقو د عالمانو خوا کې ښخېدل دا ځان له یو خبره ده. نو شیخ الهند صاحب نه چا تپوس وکړه چې د نیکانو خوا کې چې سړی دفن شي دله د هغې نه څه فایده شته؟ دله څه فایده ده؟ دا انسان خو خپل عمل پکارېږي، هغه ورته غږ ونه چپ پاتې شو. څو ورځې پس هغه شاګرد لګیا دی شیخ الهند ته ببوزی وایي، نور کسان هم ناست دي دې خوا شاته مخکې رستو او دې ناستې منځ کې ببوزی وایي. نو شیخ الهند هغه شاګرد ته وایي وی دا ببوزی چا ته وایي؟ وی صاحب تا ته وه، بل چا ته خو نه وایي. نه نه صاحب صرف تا ته وه. وی دا هوی دې خوا اخوا په دې نورو لګي که نه لګي؟ وی او په دې نورو خو لګي. وی خو تا ته واقعي دا هوا دې اخوا په دې نورو باندې لګي. وی اوس تا مسله حل شوه، پوه شوې که پوه نه شوې؟ تا چې څو ورځې مخکې مانه کوم تپوس کړی و چې د نیکانو خلکو قبر سره خوا کې ښخېدل دا څه فایده لري که نه لري؟ دقه فایده ده. ببوزې وی ما ته یو خوا بل خوا دې خلکو ته هم فایده رسېږي. دقه رنګې دا نیک سړی دا عالم دا بزرګ په ده چې د الله رحمت نازلېږي نو هغه د رحمتونو څه ناسه جلکې خو شاته هم خورېږي. دی وجه نه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه، بلکې حضرت عبدالله ابن عمر ته وایي چې کله ولګېده په هغه خنجر باندې او کور ته یې یوړه او وینې ترې روانې دي او د شربت یې وله ورکه، د اوسکو شربت جوس، نو چې خوله کې یې ورواړو نه ترې په خېټه وتل. پوه شو چې اوس خو زه وفات کېږم، دا خو زما بیماري د اخرې ولاړم. نو عبدالله ابن عمر ته وی بچې لکه مې یو ارمان دی، یو ارمان اسم نشته. یو ملګری ورته وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي عمره تا خو د رسول الله مبارک سره ډېر بهترین وخت تېر کړی دی، هغه سره جهادونه دي کړي دي، او چې کله د دواړو جهانو سردار د دنیا نه ته خوشحاله ده نه تللی دی. عمره خوشحاله تللی هغه نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ژوند تېر کړی دی، هغه سره د ښه وخت تېر کړی دی. او چې کله هغه هم د دنیا نه ته حضرت ابوبکر صدیق نو تا نه خوشحاله تللی دی. او بیا د خپل رستو د عدل و انصاف حکومت وکړ، بې انصافي دې نه ده کړې، مسلمان له دې خیر ورکړه او ډېره لویه علاقه دې فتح کړه مسلمان له دې ورکړه. الله اکبر. څه ورته وایي؟ وی افسوس افسوس بېشک چې رسول الله مبارک سره ما ښکلی ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی دی. افسوس چې ابوبکر صدیق سره مې خپل ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی دی. خوله کې ویمه چې که دا زما سر په سر شي نو ښه به د خدای نعمتونه هم په ما ډېر دي، په ما خدای فضل هم ډېر کړی دی. نو که دا نه زما شي نه په ما شي سر په سر، خو چې مې خدای ونه نیسي. نو عبدالله ابن عمر ته بچي یو ارمان مې پړه پاتې دی، هغه ارمان مې دا دی چې د رسول الله مبارک سره خوا کې دفن شم. یو خوا حضور پاک دی، بل خوا حضرت ابوبکر ملګری مې دی. او ته بابا لاړ بشم د عایشې نه به تپوس وکړم صدیقې نه ځکه کوټه خو د هغې دی، بچې ورشه تپوس دې وکړه. عبدالله ابن عمر چې راغی عایشې صدیقې ته وایي ای بابا مې راولېږلم، هم غریب یې ژړل سترګې په اوښکو نه پاکولی. وایي دا مې ارمان دی پړه چې زما دا قبر د حضرت ابوبکر صدیق او د رسول الله مبارک په خوا کې شي. عایشې ورته وایي دا خو ما ځان له خوښ کړی، ما یو خوا به مې خاوند دی بل خوا به مې پلار کوټه زما ده، زه چې عمر یې غواړي قرباني ورکوم هغه له مې ورکړه. ما یو څه
د نورو ملګرو سره چې کوم د مسلمانانو میندې دي بیبیانې دي امهات المؤمنین هغې سره مې په عام قبرستان کې دفن کړي. اوهو دا هغه عایشه صدیقه ده چې یو ځلې صفت کوي خپل خورایي صفت کوي. نو عایشه صدیقه څه وایي؟ هغه وایي ارمان لو کنت نسیم، که زه داسې وی چې یېره په تېره ویلو چا یادولم نه څه خبر جړل به. عمر صاحب له چې ابن عمر راغی، عبدالله ابن عمر زوی، وی بچې څه دي در سره، څه پیغام دې راوړو؟ وی چې ستا د اړه ارمان کوم هغه خدای پوره که. وی ښه بچې دې وخت کې خو زه دغه یم جمدې یم، و چې کله مړ شم زما کټ یو سی دوباره تې تپوس وکړې. هسې نه دې وخت کې زما نه حیا کوي او پړی نی دوباره تې تپوس وکړې. نو بیا دوباره چې تپوس وکړو مې بس کنه مې ولقبه. نو حضرت عمر صاحب ولې د رسول الله مبارک خوا کې ځان له ځای خوښ کړ؟ د حضرت ابوبکر صدیق په خوا کې خو د یو رسول الله مبارک خو پرېږده وه، هغه خو د نور او د سپوږمۍ نه زیات رڼاګانې د الله د رحمتونو برکات دي، خو پرېږده د هغې خوا کې دفن خو زه یم چې الله اکبر. عمر خو ځان له سړی، ابوبکر ځان له سړی. نو ما وی چې امیر تیمور کوم ځای ښخ دی؟ د بزرګانو په دا میانځ کې ښخ دی. دا مخیارتوب به د یو بل قبر دی پکې په سمرقند کې، په سمرقند کې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه زوی دی، قسم ابن عباس غټه مقبره کې دغه دفن دی او قبر یې ښخ دی. او دا قسم څوک و؟ د رسول الله مبارک د تره زوی دی، د حضرت عباس زوی دی. او د مختصر ټکې به درته دونه ویم چې دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک کله وفات شو او غسل یې ورکو نو منګي به ډک ډک د اوبو د راوړل. صرف یو څو کسان د هغې په غسل کې شریک و، یو پکې دا و حضرت قسم. تاسو اندازه ولګوئ چې د سعودي عرب د مدینې نه ځه دونه مزل دی، او بیا د هغې نه راځه عراق ته، ایران ته، هرات، قندهار، افغانستان، کابل، او بیا زه ورپسې د نیر نه پوري د سیند نه ماوراء النهر او بلخ او بیا سمرقند او دې علاقو ته د دین د خدمت دپاره سفر یې کړی. زه حیران په دې یم چې دا علاقه په دین څونه آباده وه. امام ترمذي رحمت الله علیه دغلته دفن دی ازبکستان کې. د سمرقند نه تقریبا 15 غنټې مزلي وته ترمذ، امام ترمذي پیژنې څوک؟ د رسول الله مبارک دا حدیث هغه کتاب یې لیکلی چې هغې ته خلک نن سبا ترمذي شریف وایي. جامع د امام ترمذي، سنن د امام ترمذي. او صاحب من امام ترمذي څومره لوی سړی دی، د هغه م یو پوټی واوره. نوم یې دی محمد، د پلار نوم یې دی عیسی، د نیکه نوم یې دی ثوره، د نیکه د پلار نوم دی موسی. او په ترمذ کې یو ښار دی بوغ ورته وایي، بوغي ورته وایي، بوغ. هلته دی دفن دی، په 209 کې دی پیدا شوی دی، 209. او په 201 اتیا کې 279 کې دی وفات دی. د امام بخاری شاگرد دی، د امام مسلم شاگرد دی. نن سبا د کتاب ترمذی شریف ته ډېر لوی اهمیت دی. زمونږ په دیوبند کې دارالعلوم دیوبند کې چې شروع کوي هغوی د دورې شروع کوي د ترمذی شریف نه کوي شروع په ختمول په بخاری کوي. او زمونږ په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې هم دا یو رواج را روان دی چې هغوی شروع د بخاری شریف په کتاب نه کوي، د ترمذی په کتاب کوي. یاره ده چې کم خدمت کړی دی. اوهو امام ترمذی د دې احادیثو مبارکو دپاره د مکې، مدینې، مصر، شام، کوفه، بصره، خراسان د دې ټولو سفر یې کړی. حافظه والا خدای ناشنا ورکړی و نو دا حدیث به یادول. داسې حافظه الله ورکړې وه چې یو عالمو د هغه یو 2 کاپۍ د سره پرتې وې د حدیثو.
چا نه حاصلې کړې وې د ته پته ولګېده چې هغه مولانا صاحب خو دلته راغلی دی هغه شیخ الحدیث د حدیث استاد به د ورمنډه کړئ چې ودرېږه چې ورسره ملاقات وکړم دا خو ما د هغه ما سره پرتي دي خو د بل چا په واسطه بالذات به اورم دې ته زموږ طالبان سند عالیه وي سند به مې عالي شي اوچت شي چې هغه مولانا صاحب له ورغی هغه ته ویل چې صاحب ما سره ستا یو 2 کاپۍ دي د احادیثو نو که مهرباني دې وکړه ما ته دې واورول نو زه به ستا نیغ په نیغه شاګرد شم وی راوړه کاپۍ ګوره دې درته وایم راوړه د زر هغه خپل دغه کولاو کو چې کاپۍ راوستې نو دې غریب تېروتی و د دې استاذ کاپۍ نه وې د بل استاذ کاپۍ په تېر کې راغېستې دي اوس که ورته وایم چې دا خو زه تېروتی یم د بل استاذ کاپۍ دي نو دې خفه نه شي او نه د سره دونه وخت شته وی کاپۍ دې راوستې وی یو صاحب راو مې وستې وی غوږ ورته کېده استاذ خو یې دا خیال چې دا دماغه دي د دا کاپۍ داسې ځان ته ونیولې اوس هغه لګیا دی حدیث وی دی د قصده ګوته ګرځئ حدیث وی 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 ناګهان د استاذ په نظر شو وی داسې دی ما سره ټوکې کې په ما د حدیث د دنیا ووې نو ته خو په دې کاپۍ لګیا سې ګوته ګرځې دا څه کې وی صاحب غلطي شوې ده څنګه غلطي وی ما په تېر کې پردی کاپۍ راغېستې وی زه دې ستړی کړم په ما د بلا ګنټې د رسول الله مبارک احادیث ووې نه دې ولیکل دماغه نشته نو زه دې هسې ستړی کړم ټوکې را پورې کې وی صاحب یاد مې دي تا چې څه وایې ما ته یاد شو وی ووایه نو چې هغه استاد ورته کوم سبق ویلی نو د اول نه اخره پورې ورته هغه 2 کاپۍ په یاد ورتېرې کړې نو استاد ورته وایي دا د مخکې یادې کړې وې که اوس وي قسم د الله په ذات چې دا اوس ته ووایي ما په دغه وخت یادې کړې یو بله واقع هم پېښه ده د په سفر کې روانو سفر کې قافله کې چا وی فلان کې شیخ صاحب دی محدث او دا کم دی هغه دی د ورمنډه کړئ وی حضرت ما ته څه حدیث ووایه ورشه قلم او کاغذ راوړه اتفاق ته وګوره چې دی راغی قلم کاغذ یې وکته نو صحیح نه وه پاڼې خو شته قلم شته خو صحیح نشته د قصد قلم راواغېسته او استاذ ته وی جي وایه وی لیکه وی ښه د قلم راغېستی دی او په هغه کاغذ هسې د قصده ګرځئ استاد لګیا دی حدیث ورته وی 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 او د قصد هغه ګوته قلم په هغه تشه مشوڼۍ کې وردننه کړي او لګیا دی چې استاد وکتل داسې نظر یې واچو کاغذونه تش پراته دي ام ورته غصه شو یا ما تستحیي مني ما له تعالی حیا نه راځي زما د سپینې ګیرې ته ګوره نیکبخته په سپین کاغذ ګوتې ګرځې زما د ګنټې وخت ضایع که او تا اصل یې زه ستړی کړم وی صاحب قلم دوات نور صحیح نه وه نو بس ما څه کړی وې نو مې فضل ستړی کولم ولې وی صاحب یاد مې کړله وی څنګه دې یاد کړل وایه نو چې هغه استاد ورته څومره حدیث ویلي نو فر یې ورته تېر کړل د دې نه یو ناشنا درته ووایم زموږ کتابونه دې یو بله واقع لیکلې ده تاسو وایئ چې خدای دا لاسنګ سړی و په سترګو ړوند شوی و اخر وخت کې حج لته نابینا دی بلکل په سترګو ړوند بشیر جان غوندې دی خو پیدایشي ړوند دی هغه نابینا دی هغه په سترګو اخره کې ړوند شو حج له روان دی په اوښ سور دی قافله روانه ده چې یو ځای ته قافله ورسېدله نو دی امام ترمذي سر ټیټ که داسې په اوښ سور سر یې ښکته که چې ښکته یې که اوښ خو روان دی چې لږ ساعت تېر شو نو سر یې راوچت که نو شاګردان ورسره وی صاحب دا سر دی ولې ښکته که او بیا دې اوچت که څه چلو بیمار یې څه چلو وی نه دلته ونه نه وه څه ونه او که دلته ونه وه که نه ما ځکه سر ښکته کوي ونه کوم ده بس قافلې ته وی ودرېږې زما حافظه کې فرق راغلی دی دا خو که زما حافظه خراب وي خو د رسول الله مبارک احادیث ویمه دا خو ما نه هغې کې ډېره غلطي کېږي نو قافله کې ټول شاګردانو لوی عالمو دوستان دي قافله ودرېده وی ولې صاحب وی زه چې کله په سترګو روغ ومه او حج له به په دې لاره تلم نو دلته یو اونه وه د هغې یو خرام په دې لار راښکته شوی و
غټ خرام. نو چې څوک به پیاده تلل د هغه سر به ورسره نه لګېده، او چې څوک به په سورلی و په اوښ یا په اس د هغه سر به لګېده. نو موږ به دلته سر ټیټ که چې هغه خرام سره هم سر ونه لګېږي. دلته ونه وه، او تاسو خو وایئ چې اونه نشته دی، نو لکه چې زما حافظه کې فرق راغلی. ودرېږئ معلومات اخلو. نو خوا کې ورسره کلي و د هغې بوډاګانې راوستل، ورته یې وې دلته چې ته اونه وه او کم ځای وه که نه، زموږ د استاد خو داسې وی وی او وه، وی کم ځای وه. نو چې کم ځای امام ترمذي سر ښکته کړی و، هغې راله ګوته یې کېښود، وی دقه ځای ونه و. د هغې خرام ښکته و په دې لار باندې چې څوک به په لاره تلل نو سر به جنګېده، په اوښ یا په اس چې سواره به نو سر به یې ټیټه و. اوس زړه شوې ده هغه اونه، نو پرېوتې ده، زړه شوه، زول سیدی وغورځوله. نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی روغي او په یو لاره ځي او بیا ړوند شي او په هغې لاره ځي او هغه ته دا پته لګي چې دلته اونه و او خرام یې په دغه راښکته و په لاره، د دې نه مضبوطه حافظه بله کیدی شي؟ نشي کېدی. دا زموږ بشیر جان دی، دا په سترګو نابینا دی. مثلا درته ووایه چې دا د مخامخ دلته کې دا پلان کې شی دی، د یو پورې لاسه مو جنګوي، کټ دی، او بیا ته یې کټ لرې کا، ورته یې په دې لاره لاړ شي او د کټ هغه ځای معلوم کا. دا خو واقعي چې لوی تپتازاني دی، دا خو واقعي چې پوره د قیانوس ته زمانې دی. والله که دې هم معلوم کړی شي، بچې جاره معلومولی شي؟ نشي معلومولی. دا الله دغه زمانه کې خلقو له مضبوط حافظې د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو له برکته ورکړي دي. د دې قرآن د خاطره، د رسول الله مبارک د حدیثو د خاطره د حافظې خدای پاک دې خلقو له ورکړي. یو سړی و، د هغه نوم و قتاده، تابعي دی، په سترګو ړوند دی او سینګ ړوند دی، مادرزاد پیدایشي نابینا لکه څنګه چې زموږ بشیر جان دی. الله یې دله د دې په عوض کې جنتونه ورکړي. بشیر جان په موږ ډېر ګران دی، معذوره دی. دا شکر درته زه وایم بشیر جانه ته خو د خدای شکر ادا کا چې تا له خدای پاک د رسول الله مبارک نعتونه په زړه کې اچولي او ته لګیا او د پیغمبر مبارک صفتونه کې که دا دې نه وي نو بیا به دې څه کول؟ بیا به په سړکونو پېښور کې ګرځېدې او خلکو ته به دې لاسونه نیول او ویې به چې خدای مو بخښه نابینی مو ړوند دی، ما سره امداد وکړي. سوال به دې کوو د رسول الله مبارک د نعتونو د برکت نه الله تعالی هغه مقام درکړی دی چې مولیان دې مخکې نشي ودرېدی. دی خو جلالي سړی دی، خو چې ما په جوش کې راشي بیا مولیان هم ته تختی، بیا مولیان هم ته تختی، خلک یې لحاظ کوي که نه. خو چې کوم عالم تقریر کوي او د نعت ټیم پکې راغی، وی وی خدای خیر پکې واچوي، دی هلته ورته ورپاسي وي کوزېږي که نه کوزېږي. نو وروره ته خو ځان له دمدمې، خو که یو غرض دی ورکه سړی له لاندې سو باسې خامخا به کوزېږي. خلک یې قدر کوي، عزت، علما قدر کوي، احترام کوي، عزت کوي. د دې وجې نه چې دی معذور هم دی، اواز هم ښه دی، د رسول الله مبارک مداح دی. او زمونږ خو یار زه درته وایم زما په ټوله دنیا کې زما دقه یو ته مرید یې بل مې نشته. دی وایي زما په بیړه دنیا کې هم ته یو پیر یې بل مې نشته. واقعي په باران کې، په زول کې، په طوفان کې، په سیلۍ کې هر وخت دی راځي او زموږ د دې بیانونو خدمت کوي. دا نه چې زموږ بیانونه دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدل، الحمدلله دا د دې نابینا د دې بشیر جان برکت دی. خدای دې خوشحاله کړي. بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دې په سترګو ړوند دی، اوس پیدایشي ړوند. نو دی به ته د سعید ابن مسیب مجلس ته، سعید ابن مسیب بل یو تابعي دی، ډېر لوی عالم. نو دی به ته نو د هغه نه به یې تپوسونه کول د حدیثو، هغه به ورته حدیث ووایي. یو ورځ ناستو ما ته حدیث ورته ووایي، په سبا بیا لاړ، په بله ورځ بیا لاړ، ابه لږ یو حدیث پې وي، بله ورته یو سوره تېرې شوې، هغه ورته وایي یا اعمه حفظت شیئا ام لا، څه دې یاد هم کړله او که زه دې هسې ستړی کړم. څو ورځې سار راځې او زما نه حدیث اورې نو ته خو ړوند دې، څه دې یاد هم کړل که هسې دې زه ستړی کړم. وی صاحب یاد کړي مې دي. وی وایه ما څه ووایې نن نننی سبق لږ ګردان کا. وی نننی ویم که د لومبۍ ورځې ووایم؟ وی ښځه د لومبۍ ووایه. د لومبۍ نه یې ورته شروع کړه سألتک عن کذا فقلت لي کذا، ما د نه دا تپوس وکړه ته ده ووایي.
بیا دې دوي بیا دې دوي بیا دې دوي او په دې منځ کې به وي وسألت عن الحسن حسن بصري نه مې پکې تپوس کوي پکې دا خبره کړې ده چې د یو څلورو پنځو ورځو سبق یې ورته ورګردان که په هغه ترتیب چې په کوم یې ته اورېدلی و. نو سعید ابن مسیب ورته وایي مسیب وی ارتحل یا اعما فقد نظفتني ړونده ځه اوس په مخه دې ښه مونږ خو دې نه چوڼ کړو. دا حافظه دا شیخ الحدیث یو ځل کور کې ناستو یو سوالګري سوال وکړه خیر راوړی خدای مو بخه نو ده په یو د لرګي جامو په هغې کې شی واچو سوالګري لی ورکړه سوالګري خو د ړوندو هغې د ظالم بچي د جامه مو تختاو لاړ بس زمانه تېره شوه کلونه تېر شو کلونه نو په مینا کې دی اوس ناست دی یو سوالګري وي خیر راوړی خدای مو بخه دا د خوا کې روانو د کلک د مټه ونیوه وی هغه د لرګي جام والا خو به نه وی یمو مغې مه وی څو کاله پس د اواز نه پیژنګلو. زما رونو اصل خبره دا ده چې دغه علاقه یو زمانه کې د علم مرکز و. امام ترمذي امام بخاري غوندې شخصیات پکې تیر شوي دي. ترمذ زه خو لا نه شم د هغه قبر ته ځکه چې ما تپوس وکړو نو قبر ته ما ته وایي د تاشقند نه کم از کم 8 ګنټې مزل دی. یاره مې ځمه هر څنګه چې ریل ګاډی هلته کې ریل ګاډي ډېر تیز دي بلکې هلته یو بل نظام دی په تاشقند کې میټرو چلیږي انډرګراونډ ځمکه کې لاندې او ځمکه کې لاندې چې کوز شي نو میټرو چلیږي پکې ناشته میټرو ده حیران بشي ټیشن دی پکې بس هغه یو 2 منټو له ودرېږي او خلک ټیکټ به مخکې هلی چې ورکوزېږي ټیکټ به اخلي بس بیا ټیکټ کلینډر پکې نشته چې څنګه ودرېږي بس ورو بخېږي او هغه ډرایور دونه تجربه کاري چې خلک څنګه کوشي اوس په یو منټ کې بخېږي او کوزېږي به بس څوک کوشي او څوک ورخېږي چې وروخېږي بس دروازې اټومیټک بند شي او دی روان شي یو 4-5 منټه کې دومره سپیډ کې رواني بل ټیشن ته ورسي هلته اعلان وکړي هغې په هغه اوزبکۍ کې چې پلانکي ټیشن ته کسان ودرېږي مونږ ودرېږو نو هلته ودرېږي نو بس دروازې اټومیټک کولو شي نو خلک کې څوک کوشي او څوک ورته راوخېږي دونه ښه خلک دی مونږ چې په یو ټیشن وروختو که نه ما هغې کې هم چکر وه چې څنګه وروختو نو هلکانو چې مونږ یې څنګه ولیدو مونږ لا ختلي نو چې مونږ ته سیټونه پرېښودل او په خپل ودرېدلې دلته کښېنئ ډېر احترام پکې ډېر زیات دی. ایرپورټ کې خو دلته پلین کې به ودرېږي که نه که د زماني بوډا هم وي خو څوک چاله نمبر نه ورکوي هر سړی په خپل لین قسم په الله چې مونږ ورورسېدو په ایرپورټ ودرېدو نو زمونږ نه یو 4-5 هلکان مخکې ولاړو هغوی زر وروستو شو مونږ یې مخکې کړو دونه احترام دی پکې. میټرو بیا څه ده په ځمکه کې لاندې سورنګ دی سورنګانو کې رواني صرف ټیشن دپاره ځای کولو پرېښی دی نو ما بیا ورته وی چې یو بله میټرو هم شته مې کوم ځای وي هغه د دې نه لاندې ده د دې نه لاندې ده هغه میټرو مې زمونږ خو خدای دې پکې خیر واچوي سړک چې جوړېږي نو 15 کاله 6 کاله د ګاډو هم تبه وکړي د خلکو د جامو هم تبه وکړي خلک هم رنځوران کړي او چې سړک جوړ شي نو 2 کاله پس هغه بیا رواني او اکثر په پول ګاډي نه ورغلي چې وغورځېږي لاندې دې ته نظام وایي. په ټول تاشقند کې دام واوره په ټول تاشقند کې په هر کور کې په هر هوټل کې په هر غسلخانه کې په کور کې په هر باتروم کې ګرمې اوبه به چلیږي په پیپونو کې بلکې هلته خو یخني په دې ورځو کې واورې غورځېږي د اوسپنې چتونه دي نو هلته کې په کمرو کې د هیټرې لګېدلي خو د ګیس هیټرې نه دي د چوله نه ده د دغه ګرم اوبو هیټرې دي هغه داسې مخصوص هیټرې جوړې کړي چې هغه ګرم اوبه پکې تاویږي نو هغه ګرم اوبو سره کوټه ګرمېږي غسلخانه کې هم دغه لګېدلی دی په برنډو کې هم دغه لګېدلی دي هغه ګرمې اوبه خوټ کېدلې اوبه پکې تاویږي هغې سره کوټه ګرموي مې لکه دا اوبه څوک کم ځای ګرمېږي وایي دا حکومت انتظام کړی دی په ټول تاشقند کې په ټولو کورونو هوټلو کې دقه ګرمې اوبه روانې دي خدای چې حکومت یې په څه ګرموي او دا په دې ټولو غسلخانو کې چلیږي دی ناشتانې ده او د سکو اوبو یاره پکې نشته هغه خلک د بوتل اوبه څکي پته نه لګي یا به پکې وي یا به نه خو د بوتل اوبه عام خلک په هغې کې څکي نو صیبه حدیثو ځای دغه و د فقه ځای دغه و
لوی لوی فقهای کرام دغلته پاتې شوي دي او ورسره د تصوف ما د تماغ کې ذکر کړی د تصوف مقام دقه هندستان ته که تصوف راغلی دی او خصوصا نقشبندیه سلسله راغلی ده نو دا د دغه علاقې نه راغلی ده ما تاسو ته قصه کړې ده په لومبۍ جمعه کې مې درته که په دویمه جمعه کې مې ته ذکر کړی چې دا دغه ځای نه نقشبندي سلسله راغلې ده او په هندوستان کې بیا خواجه باقي بالله صاحب، شیخ احمد سرهندي، مجدد الفسانی، خواجه محمد محسوم، خواجه سیف الدین، مرزا مظهر جان جانان او شیخ غلام علی رحمهم الله دا د هغې علاقې د سلسلې مریدان، احادیث د هغې علاقې نه، فقه د هغې علاقې نه، تصوف د هغې علاقې نه. لیکن افسوس چې نن په هغه علاقه کې سر نه بغیر د نوم د ایمان او د اسلام نه بل هېڅ شی پکې نشته، هېڅ نه دی خبر. ټول جنکۍ او ښځې دومره ده چې په سمرقند کې لا مې مشرانې ښځې جنکۍ نه مشرانې مې ولیدلې چې یاره هغوی اوږده اوږده کمیسونه اچول، بس لاندې پاجامه ده خو بره اوږده کمیسونه، جنکۍ ټول په پتلون کې ګرځي او په کوټونو کې ګرځي، هلکان ټول په کوټ کې ګرځي پتلون کې ګرځي، ملا په کوټ او په پتلون کې ګرځي، نه د مقتدي ګیره شته او نه د ملا ګیره شته، هېڅ هم نشته. شراب کوله مکمل، صرف قانونا پابندي ده چې یاره د 1800 د 1400 کالو نه پس کم هلک به شراب نه څکي، خو هغه پابندي برای نام ده. او د 11 بجو نه پس مې واورېدل چې کلبونه هم کولوي، بیا خلک ځي په کلبونو کې سندرې ګانې هم اوري، شرابونه هم پکې څکي او چې څه یې خوښه یې هم پکې کوي. تپوس به وکړي چې ته مسلمان یې او الحمدلله مسلمان یم، کلمه نه راځي. مونځ څه ته وایي پیژنم نه، پیژنم نه. روژه پته نشته روژه څه ته وایي. قرآن شریف اوهو قرآن شریف څه شی دی پته نشته. څنګه ځان ته مسلمان وي؟ یاره زما نیا وه یا مې نیکو او د انقلاب نه مخکې هغه وایي چې زما پلار مسلمان و، بس دا د وروسته انقلاب نه مخکې هېڅ هم نشته، هېڅ خالي ده بلکل، دین پکې نشته، پرده پکې نشته، دومره ده چې دا حیا پکې شته، د خلکو مخکې لږه حیا کوي، صفایي پکې ډېره زیاته ده، زبردسته صفایي ده پکې، او قدر پکې د مشر شته، پیسې سپکه ده، د پاکستان 1 روپۍ د هغې 80 روپۍ تقریبا، غربت هم پکې دی. لیکن د مارونو بنیاد د خبرې ده چې هغه وطن چې د علم او د دین مرکز و هېڅ هم پکې نشته. دا نن دا شی زموږ په ټولو اسلامي ملکونو کې دا شی روان دی، خفه کېږه ما. نن اغیار لګیا دي په دې ټولو اسلامي ملکونو کې، د هغې کوشش دا دی چې همدغه چل به سره وکړو، صرف په نوم به زه ځان ته مسلمان بیم، بس نه به مونځ پیژنم، نه به روژه پیژنم، نه به زکات پیژنم، نه به حج پیژنم. او چې کم ځای کې زما د دین مرکز دی چې مدرسه ده هغې ته به په سپک نظر ګورو، او چې څوک ما ته دین ښیي چې هغه ملا دی او عالم دی هغه کې به نقطې راوباسم، مړه دا ملا خو هغسې، دا مدرسه خو داسې، دا ټیک ته بلکل په 100,000 کې به یو مدرسه ټیک ته چې په معیار د دین نه برابر، په 150 کې یو ملا به وي داسې چې هغه به په معیار د علم او د دین نه برابر، دا خو شته، کوم ځای نشته. په 150 هلکانو کې به یو داسې وي چې هغه به تبلیغ لمزي، خو د تبلیغ په اصولو به نه برابر. په 110 پیرانو بزرګانو کې به یو داسې وي چې هغه به ځان ته پیر او زبرګ هم وایي، خو د پیرۍ او د تصوف په معیار به نه برابر. دا خو کېدی شي، ولې نشي کېدی؟ زمینداران ټول یو شانتې دي؟ نه. تاجران ټول یو شانتې دي؟ نه. دوکانونه ټول یو شانتې دي؟ نه. نو مولیان هم ټول یو شان نشي کېدی، مدرسې هم ټول یو شان نشي کېدی، خو دا به منې چې قرآن او سنت خدمت نن په دې زمانه کې مدرسه کوي او د دین او د پیغمبر مبارک میراث نن په دې زمانه کې ملا په لاس کې اخیستی دی. د رسول الله مبارک مقصد څه دی؟ هغه د راتلو مقصد لږ معلوم که که نه، انما بعثت معلما، د دې له لېږلی شم چې خلکو ته دین وښیم. نو تا دې په خدای قسم یې رښتیا ووایه، تا ته دا ښکلې عقیده او دا عمل دا څوک درته ښیي؟ ملا درته نه ښیي؟ دا د هغه میشن ملا په لاس کې نه دی اخیستی. پیغمبر مبارک چې وایي د جنت لاره څه وایي؟ من سلک طریقا یطلب فیه علما، څوک چې په هغه لار چې په هغې کې د علم طلب کوي، طالب العلم ته وایي، طالب العلم ته سهل الله
به یا بل ځای کې سهل الله له طریقا الی الجنه، الله به دې طالب ته د جنت لاره کوله وکړي. او پیغمبر مبارک وي، زه خو نه وایم چې دې طالب العلم ته ملا خو لا پرېږده وه چې کوم لا علم نه دی کړی او طالب دی. رسول الله مبارک قسم په الله چې رسول الله مبارک وي، قسم مې درته وخوړ چې په اونو کې په دریاب کې کمان او په سوړو کې میږي ورته دعاګانې کوي. او رسول الله مبارک فرمایي قسم په ذات ته خدای چې دا د پیغمبر مبارک وینا ده، زمونږ په روایاتو په سندونو په اعتبار د قسم خورم چې رسول الله مبارک فرمایي چې طالب العلم ته فرشتې وزرې خورئ. صاحب د مرقات یو واقع لیکلې ده، یو عالم به خلکو د درس کو پخپو شلو، یو شاګرد ته تپوس وکړه چې دا پخپو پیدایشي شلې؟ وی نه. وی دا ولې شل شوی؟ وی دا حدیث مې وکته چې فرشتې وزرې غوړی طالب ته. وی ما لاسې خندا غوندې راله، وی ما چې د ټوک نه وي چې اوس خو به دا وزرې وله مونږ ماتې کړو، ټوقه غوندې مې لره. وی اقا ساس سره مې دا خپې شلې شوي دي. د طالب دا مقام دی، د استاذ به څه مقام، د عالم به څه مقام. ولې رونو؟ ځکه د پیغمبر مقصد دقه دی چې قرآن خلکو ته ورسي، او د قرآن تشریحات د حدیثو په شکل کې، د سنتو په شکل کې خلکو ته ورسیږي، او د قرآن مسائل نن د فقه په شکل کې خلکو ته ورسیږي. هغه خدمت نن په مدرسو کې کېږي، هغه خدمت نن علما کوي، هغه خدمت نن د دین طالبان کوي. لیکن مونږ هغه سپک کړي دي. ولې؟ یو کس به چې ته غلطي کړي هغه ته ګوته نیسو، ټول په هغې بدنامو. یو مدرسه کې به چې ته غلطي هغې ته ګوته نیسو، ټوله په هغې بدنامو. یو طالب دو طالبان به چې ته غلطي کړي هغې ته ګوته نیسو، ټول پې بدنامو. دا دانش او هوښیارتوب نه دی جي، دا قمقلتوب دی، دا هوښیارتوب نه دی. ورشه دین نه خلکو لوبې ټوکې جوړې کړې. نن بیا په یو سړي په فیسبوک وګوره، نن یو سړي بیا د پیغمبر دعوه کړې ده او را روان دي. تاسو ته پته لګي چې دا سوشل میډیا ګوري دي ته پته لګي. غټ غټ سره دی او غټ ماته چا وخول، غټ غټ سره دی، غټه غټه ګیره ده. نوجوان هلک دی، ځای را نه دی معلوم چې کوم دی، څوک وایي هالینډ کې دی، څوک وایي جرمني کې دی، ځای نه دی معلوم. او هغه صفا الله شاهد دی، ما په خپله واورېدل. وایي زه د خدای رسول یم، وایي زه رسول یم. احمد عیسی وایي زه رسول یم، وایي زه وایي پیغمبر یم. وایي قرآن کې زما پیشن ګویه راغلی دی. او بیا د پیغمبرانو نوم دونه په سپک اخلي چې د حد نه وتی. هغه وایي څوک وایي چې رسول الله هم نه وایي، صلی الله علیه وسلم هم نه وایي. وایي څوک وایي چې د محمد نه پس بل پیغمبر نه راځي. اردو کې لګیے یہ کون کہتا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا؟ یہ جھوٹ ہے، وایي دا دروغ دی. وایي او دا وایي محمد خو د خلکو پیغمبر د سره نه دی، حیاتا بالله صلی الله علیه وسلم. او وایي چې څوک ما نه مني، دا الفاظ دي چې څوک ما نه مني. ګوره د پیغمبر نوم سره علیه السلام هم نه وایي. وایي د موسی د قوم په شان تباه بشي، د هود د قوم په شان تباه بشي، د لوط د قوم په شان تباه بشي. وره یعنی نن زمونږ دنیا مسلمان کم ځای ته پاتې شو، کم ځای ته مسلمان پاتې شو. په مسلمان میچنې بل ځای ګرځي. ورشئ وګورئ تاسو ځای په ځای د پیغمبر پورې هتک کېږي، ټوکې کېږي، خنداګانې کېږي. هالینډ ته وګوره د پیغمبر خاکې جوړېږي. او زما خپل مسلمان د رسول الله مبارک امتی هم نن په دې چالونو کې پروت دی. خدای ته وګوره د مارونو. یو خبره ذهن کې واچوي، زه د سیاست خبره سره په دې سټیج نه کوم، نه مناسبه ده. زه دا درته وایم چې خدای مخکې کې، رسول مخکې او لیډر رستو. خدای او رسول مخکې او پارټي رستو. کوئ خپلې پارټۍ چې څه خوښوئ، د دنیادارۍ پارټۍ مو دي، هغه چې ستاسو څه خوښوئ هغې کې خو هم زموږ نه منئ. چې څه هم خوښوئ کوئ، خو مهرباني وکوئ چې کله هم د رسول الله مبارک د ذات خبره راشي او د قرآن خبر راشي او د پیغمبر او د خدای خبره راشي، نو هغې کې بیا لیډر به خپل کار کوي، پلار به دې خپل کار کوي، او تره به دې خپل کار کوي، او قوم به دې خپل کار کوي، پارټي به دې خپل کار کوي. ابه مخکې یو. او که ته وایې نه 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 دا داسې، ته د لیډر دپاره په هغې کې تاویلات کوې، نو ایمان کې د خطره ده. بیا احتیاط پکې په دې مسلو کې. نو نن دنیا لګیا ده د اسلام او د دین خلاف. بار کې دا خو مې دا ازبکستان سفر و، څه بعضې حالات پکې د دین او د اسلام و، مې درته ذکر کړل.
او یو خبره دلته کې څه مړي شوي دي ما ته خو پته نه وه چې څوک مړه دي اسیزو نجیب حاجي صاحب اوخې وفات شوی دی پېښور کې دلته مونږ له منزله به راته که نه حاجي صاحب ډېره موده وشوه یو کال وشو چې نه دی راغلی ډېر نیک سړی و ډېر ښه سړی و رب العالمین او ډېر ښه سړی و دقه ځای به ناست و خو دا کال یو نیم غریب نه دی راغلی بیمار به الله دې ولې د آخرت مرتبې ورکړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او دلته کې مونږ پسې ډېر منځونه جمعې کړي دي الله دې ولې دا ټول قبول کړي مولیانو کلي کې د فضل وهاب استاد دغه رندار وفات شوی وه بلکل پرونې ما ته ټلیفون هم کړی و خو د خواکوړي کې هم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي او دا څوک دی ملکزو کې څوک دی ملکی امان خور الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي او دا ملګري څه دعاګانې غواړي خدای دې قبولې کړي او جی حمید الله صاحب زموږ دوست دی هغې ته هم څه پریشانۍ دی الله دې په خوشحالو بدله کړي او زه به تاسو ته یو بل هم دغه وکړم زموږ د حضرت شیخ صاحب مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه بیبي اوس وفات شوه دې مانځه نه لږ مخکې لا جنازې ټیم نه دی مقرر اوس وفات شوه نو هغه هم هغې دپاره هم لږه دعا وکړې او موږ سره خو نسبت او د شیخ صاحب بیبي و ډېر خدمت یې د علماو هم کړی د هغې هم کړی دی خدای پاک په ډېر فضل هم کړی ډېر عمرې حجونه هم کړي ډېره نیکه بیبي وه انتهایی نیکه بیبي وه چې رښتیا خبره پلار یې ډېر لوی عالم تېر شوی دی والد محترم یې د ټول وطن استاد و مولانا رحمان الدین صاحب رحمت الله علیه او بیا زموږ د شیخ صاحب کور والا وه مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه ټبر و نو اوس چې زه راتلم دقه وخت کې وفات شوه او لا جنازې وخت نه دی مقرر نو دعا ورته وکړئ چې الله د هغې مغفرت نصیب کړي اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب چې څومره وارثان پاتې دي الله دې ټولو له صبر ورکړي ټولو بچو له دې الله صبر ورکړي او د څومره مردګان وفات دي زموږ په دې شیرپو کې نن زموږ د هغه میا صاحب څه نوم یې دی ما نوم هېر شو ټبر هم وفات شوی و هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله چې څوک څومره مړه دي خدای دې وبخي څومره چې مړه دي الله دې وبخي او چې څومره بیماران دي الله دې روغ صحتونه ورکړي راغلي مسلمانان لرې لرې ځای نه راځي زموږ د پېښور یو ځای بل ځای ډېر دوستان راغلي دي الله په یو قدم مولا اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي او خوشحالۍ ورکړي د پریشانو نه وساتي روزګارونو کې برکات واچي چاته څه ټینشن پریشانی د هغه په خوشحالو بدله کړي خدای ته زموږ د دنیا او آخر کې راضي شي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وصحبه تاسو به خفه نه شئ نن چې زمونځ وکړم نو زه به یو پوټۍ د نه وځم ښه نو میلمانه به ډېري ټولو سره په جمع زما سلام دی مونځ وکړم زه به دن لږ فوري وځم ښه تاسو چې خفه نه شئ